د زکات متعلق دا یو ډیره اهمه مسله ده. ډیر خلک دا پوښتنه کوي چې میږ زکات کیم خلک ته نشي ورکولای. هغه کیم خلک ته چې د زکات وخستل مستحق نه دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان ته زکات نشي ورکولای. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاندان نه څه مراد دي؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہم. کیم کاس چې دغه 15 شخصیات د نسل نوي یغ زکات نشي ورکولای، بلکې د یغ مدد په بل طریقه سره توسه کړلای شي. او داسې کافر ته زکات نشي ورکولای. کله کیم لیول کافر وي، مطلقاً کافر ته زکات نشي ورکولای. شذا او میړه دا یو بل ته زکات نشي ورکولای. او داسې انجوز ادارې یا داسې ادارې چې هغه د شرعي حدود لحاظ نکو، داسې ادارې ته زکات نشي ورکولای. او بل خپل اصول ته او خپل فروع ته. اصول نه مراد مور، پلور، نیو، نکاح. او داسې د فروع نه مراد خپل زیای، خپل لیر، خپل الماسی او خپل ماسای. داسې لوند چې څوره بسڅه دغه ته زکات نشي ورکولای. البته دغه نه علاوه چې نور کیم رشتې دي یغه ته زکات ورکولای شي. غریب ورور دی یغه ته زکات ورکولای شي. غریب خور دی یغه ته زکات ورکولای شي. چې نور کیم رشتې وي اته زکات ورکولای شي. خو خپل مور فلور ته نیو نکته یا داسې زیای، لیر، ماسای دغه ته زکات نشي ورکولای. او داسې د زکات ریپای د جماعت په تعمیر کې یا د جماعت په اخراجات کې نه شي لګولای، بلکې په جماعت کې په چاردو چې د صدقې ریپای یا د غاسه چې کیم یو سړی د جماعت سره همدردی کو پغه پیسې باندې هغه پیسې په جماعت کې خرج کوي. د زکات ریپای په جماعت کې خرج کول دا جایز نه دي. او داسې مستحق ملازمین ته د تنخیه په نسبت باندې د زکات ریپای ورکول دا جایز نه دي. یو ملازم ته د تنخیه په ځای زکات ریپای ورکول دا جایز نه دي. او داسې د ورو په پروګرام کې د زکات ریپای ورکول دا جایز نه دي. او زکات یغه خلک ته ورکولای شي چې یغ په ملکیت کې 52 توله سپین زر یا 7.5 توله سره زر یا د دغه مالیت مقدار د یغ سره زر، سپین زر، نقدی مول تجارت یا د روزمره اشیاء استعمالور نه کم وي، دا سړی ته زکات ورکولای شي. او کچیر دا سړی صاحب نصاب وي نو دا سړی ته زکات نشي ورکولای. او د زکات بهترین مصرف چې کیم دی هغه دینی مدارس دي. دینی مدارس کې د دین اشاعت هشي او د دین تحفظ هشي او دغه سره سره د زکات ادایګي هشي. بعض داسې مصارف دي چې پاکه صرف د انسان زکات ادا شي خو نور د داس یو تای فائدہ نشي، بلکې دینی مدارس داسته چې پدا کې طلبه علم حاصلوي، حفظ کو دا باندې کته تو پیسې ولګي دا ځنکای د تو د پورا ایصال ثواب شو. دا کا څه مختص کوي څه ثواب غټي دغه ثواب ته خامخرسي. نو د دین په اشاعت کې د دین په تحفظ کې خپل پیسې د زکات ول خرج کولای شي. او په چاردو چې د زکات نه علاوه نور د صدقې په په دغه بهترین مصرف کې خرج کی. او دغه سره سره یو بهترین مصرف چې کیم نه هغه خپل رشتہ دار هدي چې اول د انسان د خپل رشتہ دار خیال کو، بیا د پانه بعد نور غریبونو خیال کو. رشتہ دار خپل گاونډي دا په بهترین مصرف کړي. الله جل جلاله د مشتستا په صحیح طریقه سره د زکات د ادا کولو توفیق نصیب کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب